د هڅه کتاب پلورنځي د یوټیوب چینل قدرمنو اوریدونکو، فرزانه زیار یم. د غږیزو کتابونو په لړ کې درته دا ځل د ناآشنا لیک په نوم ناول وړاندې کوم. دا ناول سټیفن خپیک لیکلی او پښتو ته ښاغلي لطیف بهاند ژباړلی. هیله ده تر پایه یې راسره واورئ. کله چې پیژندل شوی لیکوال تر 3 ورځنیو رخصتیو او استراحت نه وروسته سهار د وخته بیرته ښار ته راستون شو، نو له رارسېدو سره سم یې ځان ته په عمومي اډه کې ورځپاڼه واخیسته. د ورځپاڼې د نیټې له کتو سره سم وریاد شول چې نن د هغه د زوکړې کلیزه ده. د 40مې کلیزې د یادونې هغه نه خواشینی او نه خوشحاله کړ. د ورځپاڼې سریښناکې پاڼې یې ژر ژر سره واړولې. ټکسي یې ونیوه او ژر یې ځان کور ته ورساوه. د هغه د کور خدمتګار هغه ته د هغه په غیاب کې د 2 تنو د راتګ او د 2 تنو ټلیفونونو یادونه وکړه. په یوه پتنوس کې هغه ته هغه ګڼ شمېر لیکونه راوړل چې په دې 2 ورځو کې هغه ته را رسېدلي وو. لیکوال په ډېرې تنبلۍ ورځپاڼې او مجلې وکتلې، بیا یې لیکونه خلاص کړل، خو په پای کې یې نور ټول لیکونه لرې کړل او هغه لیک یې راواخیست چې تر ټولو پنډ ورته ښکاره شو. لیک په نااشنا کرښو لیکل شوی و، داسې نااشنا چې وی نه پیژانده. خدمتګار یې ورته چای راوړ او ده هم په څوکۍ کې ځان ښه جوړ کړ. سګرټ یې ولګاوه او د لیک سر یې څیرې کړ. د لیک په پرانستلو سره لیکوال د 13 مخونو یو لیک چې په ښځینه لیک په ډېرې حوصلې او زغم لیکل شوی و ولید. دا لیک زیات یوې قلمي نسخې ته ورته و. لیکوال یو وار بیا د پاکټ منځ وکوت، نه چې کومه پاڼه یا یادښت ترې پاتې شوی وي، خو پاکټ خالي و. د پاکټ په منځ کې هم د پاکټ د مخ په شان نه د رالیږونکي کومه پته، نه کوم نوم او نه کومه نښه، هیڅ نه و. هغه له ځان سره وبنګېد او ویې ویل عجیبه ده. بیا یې لیک راواخیست او په لوستلو یې پیل وکړ. تا ته، هغه چاته چې تر مرګه به یې ونه پیژنې. هغه په خیالو کې ډوب شو او له ځان سره یې وویل کیدای شي دا د ده لپاره نه وي، خو په هر حال. دې لیک په ده کې یوه نااشنا تلوسه راویښه کړه او د سترګو په رپ کې بې ارادې د لیک لوستلو ته دوام ورکړ. بېګا زما ماشوم مړ شو. 3 ورځې او 3 شپې ما د هغه د نازک او وړوکي ژوند په خاطر له مرګ سره ډغرې ووهلې، تر هغه پورې چې د هغه تر ګلابو نازک بدن د تبې په اور کې سوځېده. زه له مرګ سره لاس او ګریوان وم. یوه شېبه هم زه د هغه له بستر نه لرې شومه. د هغه له سکرو تیز تندي مې د یخ ټوټې ورېښودلې. شپه او ورځ مې د هغه ناتوان او ناارامه لاسونه په خپلو لاسو کې زنګول. 3مه ورځ ماښام زما د روح توازن بدل شو. سترګې زما له ارادې پرته سره ورتلې او په پای کې زما له ټولو زاریو سره هغه پټې شوې وې. 4مه ورځ په داسې حال کې چې پر وچه لرګینې څوکۍ ناست وم، 3-4 ساعته ویده شوی وم. په همدې لنډ وخت کې مرګي بیا خپل کار کړی و او د هغه ژوند یې له ځان سره وړی و. اوس هغه کوچنی نازولی خوار ماشوم پر خپل کمکي لنډ او تنګ کټ پروت دی. هوکې، کله چې زه راویښه شوم ما هغه همدا شان ولید. ما له ځان سره وویل هو مرګ. هماغه شیبه مې د هغه وړې او برندې هوښیارې سترګې پرې پټې کړې. د هغه لاسونه مې ورسم کړل. د هغه د کټ په 4 کنجونو کې مې ورته 4 شمعې بلې کړې، خو زه له ویرې د هغه خواته کتی نشم. ډارېږم چې هغه له ځایه وښوروم، ځکه د شمعې لمبې کله یو پلو او کله بل پلو درومي، خو کله کله تیارې پر ده یرغل راوړي. راته ښکاري چې د هغه شونډې سرې دي
او زه تصور کوم چې هغه مړ نه دی. داسې انګیرم چې اوس به راویښ شي، ما ته به په خپل خواږه او سندریزه آواز څه ووایي. خو زه پوهیږم هغه مړ دی. زه نه غواړم هغه ته وګورم او د هیلو د خوږوالي او د مایوسۍ لمبې سره ګډې کړم. زه پوهیږم، ښه پوهیږم، بیګا زما ماشوم مړ شو. اوس په دې فاني دنیا کې زما یوازینی څوک ته یې، هغه څوک چې په ډېرې بې پروایۍ په ژوند لوبې کوي او هیڅکله به دا تصور هم ونه شي کړای چې زه څوک یم. هو، ته به هیڅکله ونه پوهیږې چې زه څوک وم، هغه څوک چې هغې ته تر ژونده هم لا زیات ګران وې. دا دی ما پر هغه میز مې شمه ولګوله چې زه ورته ناسته یم او تا ته لیک لیکم. زه نشم کولای له خپل مړ ماشوم سره یوازې کینم او له چا سره مې ویر شریک نه کړم. که له تا سره یې شریک نه کړم نو له چا سره به؟ زه په دې وحشتناکو شیبو کې وغږیږم او د زړه خواله به ورسره وکړم. اوس هم ته د تل په څیر زما لپاره هر څه یې. کیدای شي زه به سپینه نشم درته ویلی، کیدای شي ته به زما په خبرو پوه نشي، زما خیالونه سره ګډوډ دي. پر ککره مې اور بل او پر تندي مې د کاڼو باران اوري. داسې ښکاري چې تبه مې ده. کیدای شي زه به هم هغه والګي نیولې یم چې اوس کور په کور ګرځي. دا به ښه وای چې نیولې یې وای، ځکه زه به هم د خپلو ماشوم پسې تللې ومه. کله کله سترګې په ما راتورې شي او داسې انګیرم چې کیدای شي دا لیک هم تر پایه ونشم لیکلی. خو زه هڅه کوم چې خپل ټول توان راټول کړم او په ژوند کې یوازې یو وار همدا نن له تا سره، زما د زړه سره، زما د سترګو توره، هغه څوک چې په ژوند کې به یې هم ونه پیژنې او پوه به نشي چې زه څوک یم، له تا سره د زړه خواله وکړم. نن غواړم له تا سره یوازې او یو په یو وغږیږم. غواړم د لومړي ځل لپاره ټول هغه څه درته ووایم چې په زړه کې مې دي. ته به زما په ټول ژوند پوه شې. په دې به پوه شې چې زما ټول ژوند په تا پورې اړه درلوده، خو ته هیڅکله په دې نه پوهېدې. دا کار به هغه وخت کېږي چې زه ومرم. دا په دې خاطر چې ته دې ته اړ نه شې چې ما ته ځواب ووایې. خو که قسمت نور هم زما ژوند اوږد کړ، زه به دا لیک څیروم او بیا به هغه شان شونډې ګنډم چې د تل په شان او ټول عمر مې ګنډلې وې. مګر بیا هم که دا لیک ستا تر ګوتو در ورسیږي، نو په دې پوه شه چې په هغه کې مړه اروا له تا سره غږیږي. تا ته د خپل ژوند ټول او د هغه د رازونو کیسې کوي. د ټول ژوند، د خپل ټول آگاهانه ژوند له لومړۍ شېبې نه نیولې تر وروستۍ هغې پورې. زما له خبرو نه مه ویرېږه. مړه اروا له هیڅ چا نه هیڅ نه غواړي، نه مینه، نه خواخوږي، نه خوږې خبرې. خو زه له تا نه یوه هیله لرم او هغه دا چې زما د دردونو په هغو خبرو به باور کوې چې د لومړي ځل لپاره د هغه په اړه تا ته ژبه پرانیزم. له تا نه هیله کوم چې ټول هغه څه ومنې چې تا ته یې اوس وایم. زه فکر کوم هیڅ څوک به د خپل یوازیني ماشوم د مرګ په شیبو کې چاته دروغ نه وایي. ما خپل ټول آگاهانه ژوند چې په رښتیني ډول ستا له لیدو او پیژندو سره پیل شو تا پسې کتل. له هغې ورځې نه چې ته مې پیژندلی یې، ته زما تصور او خیال وې. خو تر نن ورځې پورې دا ټول یو تت خیال ته ورته وه. داسې تت چې زما حافظه هم نشي کولای هغه را په یاد کړي. کله چې ته زموږ په سیمې او کوڅې کې را پیدا شوې، زه د 14 کالو نجلۍ وم. زه په هغې کوڅې کې اوسېدم چې همدا اوس ته پکې اوسې.
په هماغه کور کې چې ته به هلته زما همدا لیک په لاس کې نیسې او لولې به یې. دا زما د ژوند وروستی الهام او تصور ده. زه ستا د کور زینو ته په مخامخ کور کې اوسېدم، خو زه پوهیږم چې ستا اوس موږ نه یادېږو. زما مور د یوه بېوزلي مامور کونډه وه، داسې کونډه چې تل به په تورو ویرمنو جامو کې ګرځېدله. زه خپله یوه داسې وړوکې ډنګره پیغلوټې وم چې د چا پام مې ځان ته نشو راګرځولی، ځکه زموږ ژوند خو تل تت حالت درلود. کیدای شي تا زموږ نومونه اورېدلي نه وي، ځکه زموږ په کوڅه کې خو اصلاً داسې څوک نه اوسېدل چې څوک یې په خیال کې وي او پوښتنې ته یې ورشي. هو، دا ډېر پخوا وه، 15-14 کاله پخوا وه. نه زما ګرانه، دا خبرې تا ته کله یادېږي؟ خو زما یې هره شیبه داسې یادېږي لکه همدا اوس، لکه همدا نن. زما هغه ورځ او هغه ساعت په ښه توګه یادېږي چې د لومړي ځل لپاره مې ستا نوم واورېده. هوکې، د نن په شان مې یادېږي هغه ورځ چې ما د لومړي ځل لپاره ته ولیدلې. څنګه به زما هغه ورځ نه یادېږي؟ هغه ورځ چې ستا په لیدو زما د سترګو په وړاندې نوې دنیا پرانستل شوه. اجازه راکړه چې نن ټول هغه څه درته بیان کړم چې په زړه کې مې دي، ټول له پیله تر پایه پورې. هیله لرم نن دې لږ تر لږه 4 ساعته وخت ماته راکړه، په ډېرې حوصلې او زغم، په هغه شان زغم او حوصلې چې ما ټول ژوند له تا سره مینه درلوده. ته زما کیسه واورې. مخکې له هغه چې ته زموږ کوڅې ته راشې، ستا په کور کې یوه ډېره ناارامه، ظالمه او کرکجنه کورنۍ اوسېده. که څه هم هغه خورا بېوزلې وه، خو د خپلو بېوزلو ګاونډیو نه یې ډېره کرکه درلوده. زموږ کورنۍ هم د هغو نه خوښېدله، ځکه موږ اصلاً نه غوښتل له هغو سره اړیکې ولرو. د هغوی د کورنۍ مشر یو نیشه وه. هغه تل خپله ښځه وهله. موږ زیاتره وخت په نیمو شپو کې د هغو له شور ماشوره د میزونو، څوکیو او کپړیو د ماتېدو له آوازه راویښېدو چې د دوی له کوره یې غږ راته. یوه شپه مې ښه یادېږي چې د هغه میرمن په وینو لړلې منډې وهلې او نیشه میړه یې ورپسې چیغې او نارې سر کړې وې. خو خلکو د دې ګواښ ورته وکړ چې پولیسو ته به یې وسپاري. ټولو کوڅهوالو په ګډه له دوی نه کرکه درلوده. خو یو وخت داسې خبر راغی چې میړه یې په غلا نیول شوی او بندي شوی دی. نو هغه وه چې نوره کورنۍ یې له شرمه بلې خواته کډه شوه او موږ آرامه شوو. 2-3 ورځې د دوی د کور پر دیوال د کور د کرایې ورکولو یو اعلان بند وه، خو ډېر ژر دا اعلان ورک شو او آوازه خپره شوه چې کور یو مجرد متین لیکوال په کرایه نیولی دی. هوکې، دا هماغه ورځ وه چې ما ستا نوم د لومړي ځل لپاره واورېده. 2-3 ورځې وروسته هلته هغه کور ته رنګمال، نجار او نور کارکوونکي راغلل. د کور پاکول او جوړول پیل شول. له هغو خلکو سره د جوړولو او ورانولو ډېر سامانونه وه. چا څه شی ترمیمول، څه شی رنګول، څوک دیوال ته ولاړ وه، څوک هم پر چت او یو نیم هم لا په کړکیو لګیا وه. خو زما مور په دې خوشحاله وه او ویلې چې رښتیا هم هر څه پای لري. موږ هم د دې نارامه ګاونډیو له غمه خدای خلاص کړو. په هغه موده کې چې په کور کې کار روان وه، ته مې ونه شوې لیدلی، ځکه د دې ټولو کارونو څارنه ستا یوه نوکر کوله. هغه د یو منځنۍ ونې او پوخ عمر خاوند وه. هر څه ته یې بې له شر او شوره په ځیر او دقت سره کتل او داسې ښکارېده چې خپل یقین پرې پخوي. هر څه ته یې په خوشبینۍ کتل. هغه د پوره مسئولیت احساس کاوه. سره له دې چې هغه له هر چا سره نه غږېده،
خو تر نورو یې ځان لوړ نه ګاڼه. هغه زما مور ته له لومړۍ ورځې په درناوي کتل او آن له ما غوندې وړوکې نجلۍ سره یې هم په موسکا روغبړ کاوه. ستا نوم هغه تل د زړه له کومې او په ډېر درناوي سره یاداوه، د یوې ژورې مینې له مخې، نه د کومې ویرې یا د مزدور او بادار د اړیکو له مخې. له همدې کبله و چې ورځ تر ورځې ستا دغه نوکر زما زړه ته رانږدې او زما درناوی ورته زیاتېده. خو له دې ټولو سره زما له هغه سره وروسته له دې کبله رخه زیاتېده چې هغه تل له تا سره وه. بله ورځ ته راغلې. هر څومره چې ما دې خواته هغې خواته وکتل ته مې ونه شوې لیدلی. همدې احساس په ما کې ستا د لیدنې تلوسه لا پیاوړې کړه. تر 3 ورځو نه وروسته ما وکولای شول تا ووینم. ته نشي کولای تصور یې وکړې چې ستا په لیدو زه څومره خوشحاله شوی وم. ته له هغه څه نه ما ته بل ډول ښکاره شوې چې ما په خپل تصور کې تصویر کړی وې. ما تل تصور کاوه چې ته به یو پوخ عینکي مهربانه سړی یې، خو کله چې ته زما د سترګو په وړاندې را څرګند شوې ته همداسې وې لکه نن چې یې. ته نه بدلیدونکی یې. پر تا د عمر تیریدل او د کلونو ګزارونه اغیز نه لري. د تا لذت بخښونکی سپورټي قهوه‌ای دریشي په ځان وه او د زلمیانو په څیر په آزادو قدمونو چې هر ګام دې 2 زینې وهلې پاس وختلې. د تا خولۍ په لاس کې وه. ستا په اړه زما تصور په حیرانېدونکي ډول بدلېده. ستا تازه تانده څېره او ځلېدونکې سترګې مې ولیدې. که رښتیا ووایم له تا نه ډېره وډاره شوم. دغه ویره ما ته له دې کبله پیدا شوه چې ته ډېر ځوان، ښایسته او ظریف ښکارېدې. آیا دا په رښتیا د تعجب وړ نه ده چې په هغو لومړیو شېبو کې ما سمدلاسه ستا د 2 ګوني ژوند احساس کړ؟ ته ظاهرا نارامه لکه اور، بې پروا او په زړه پورې وې، خو په اصل کې ډېر جدي او سختګیره، پوه، د ښې روزنې او بېساري معاشرت خاوند وې. زه په هماغه شېبه کې په ټولې معنا سره په دې پوه شوم چې ته د 2 ګوني ژوند لرې. یو د ظاهري ژوند و د نورو لپاره، او بل د خپل روحي او معنوي ژوند چې یوازې ته پرې پوهېدې. ستا د ژوند پر دغه ژور توپیر او نه راسپړېدونکي راز زه 14 کلنه نجلۍ د لومړۍ شېبې نه پوه شوم. نو هغه وه چې پر تا مینه هم شوم. پوهېږې که نه؟ ها، زما د زړه سره چې ته زما لپاره څنګه په یوې معجزوي معما بدل شوې. ته لیکوال وې، تا کتابونه لیکل، ډېرو خلکو تا ته درناوی کاوه او مخې ته دې خمیدل. ته هغه څوک چې په نااشنا دنیا کې زما لپاره یو لوی سړی وې. یو ناڅاپه ماته ځوان، زلمی او تاند وبرېښېدې. داسې تاند لکه 25 کلن ځوان. نه پوهېږم دې ته اړتیا شته او که نه. دې ته اړتیا شته او که نه چې ووایم، له همدې شېبې نه چې ته مې ولیدې ما ته زموږ په کور کې او زما د کوچنیتوب په وړې نړۍ کې پرته له تا بل هېڅوک او هېڅ شی د پام وړ او مینه ناک نه وه. ما 14 کلنې نجلۍ، ساده او ناخبره، یوازې ستا د ژوند په هکله کې فکر کاوه او بس. ما غوښتل تا زده کړم، په تا پوه شم، ستا عادتونه ذهن ته وسپارم. ټول هغه خلک چې تا ته به راتلل هغه به مې وپېژندل. ټولو دغو چارو ستا په اړه زما زړه راښکونکې تلوسه ستړې کولی نه شوه. برعکس دې ټولو ورځ تر ورځې ستا په اړه زما مینه زیاتوله. زه په دې هم پوه شوم، هو په دې هم پوه شوم چې ستا د 2 ګوني ژوند انعکاس په هغو کسانو کې هم لیدل کېده چا ستا کور ته یې تګ او راتګ کاوه.
تا ته ستا همزولي ځوانان روښان اندي محصلین چې تا به زیاتره له هغو سره ټوکې ټکالې کولې راتلل. کله ناکله به یوه نیمه بډایه ښځه هم په موټرو کې ستا کور ته راتله. بله ورځ مې ولیدل چې ستا کور ته د ښار تر ټولو نه د لوی تیاتر ستوری هم راغی. ان داسې نجونې به ډېرې ستا کور ته راتلې چې لا په ښوونځي کې وې، وړې ډنګرې او له دنیا نه ناخبرې. په ټولیزه ډول ستا کور ته ډېرې ښځې راتلې. ما د نجونو په اړه د هغو د ښځوالي له پلوه فکر نه کاوه. ان وروسته له هغه چې یوه ورځ سهار ښوونځي ته تلم، یوه ښځه مې ستا له کوره د وتو په حال کې ولیدله، خو زه چې لا د 14 کلو وم په دې اړه مې هیڅ فکر نه کاوه او زما مینې له تا سره لا د عشق معنا نه لرله. زما د زړه سره او د سترګو توره ماته ګرانه. د نن په شان مې هغه شیبه او هغه ساعت په یاد دی چې ما خپل روح او ځان د ابد لپاره تا ته دار کړل. زه او زما خورلڼه چې له صحرا نه راغلي وو د کور مخې ته ولاړې وو. ټوکې ټکالې او خبرې مې کولې. په دې وخت کې ته راغلې. تا موټر لا پوره ولاړ نه وه چې په یوې چټکې خوځېدا چې لا تر اوسه هم ستا د افسون او ژوند یوه ځانګړې برخه ده له هغه راښکته شوې. ما بې ارادې منډه واخیسته چې ستا لپاره دروازه خلاصه کړم، خو زما دا ناڅاپي خوځېدا نږدې وه چې له تا سره زما د ټکر سبب شي. تا ما ته په یو مړاوي تاوده بلونکي او خواږه انداز را وکتل او له هغه سره مل دې یوه خوږه مسکا هم را وبښله. هوکې، خوږه مسکا دې وکړه، شونډې دې پرانستې او ودې ویل ډېره مننه نازولې. هوکې ما ته ګرانه، له هماغه شېبې نه چې ما په ځان کې د هغه تاوده او ځان ته اوربلونکي غلچک لمسونکی تودوالی احساس کړ. زه ستا شومه، زه ټوله ستا ومه. زه وروسته ډېره ژر په دې پوه شوم چې ته دا غېږ ته بلونکی سندریز افسانه ویونکی او هر مهال له هر چا نه کالي ایستونکی او شهوتناک غلچک هرې هغې ښځې ته چې ستا له څنګه تېرېږي وربښې، هرې ښځې ته چې چیرې ولاړه وي، هرې ښځې ته چې ستا پر شا او خوا کې کار کوي، هرې هغې ښځې چې ستا ته خدمت کوي یا تا ته ناڅاپي ور پرانیزي وربښې. هوکې زه وروسته په دې پوه شوم چې ستا دا کتل او مینهناک نظر ستا په واک کې نه دی. هغه ستا له ارادې بهر دی. ستا کتل ستا د غوښتنو او خیالونو انعکاس نه دی، ځکه کله چې ته سترګې ښځو ته ور اړوې هغه په خپله تودېږي، هغه په خپله هغو ته بلنه ورکوي، هغه په خپله مینه ګرځي. هغه وخت ما 14 کلن ماشوم دا تصور هم نشو کولای چې ستا سترګې له ښځو او نجونو سره په لګېدو په خپل سر اور ګرځي. ما فکر کاوه چې دا ټول یوازې زما په لیدو داسې کېږي. ما فکر کاوه چې ستا سترګې یوازې او یوازې زما لپاره داسې لږ خوږو غلچکو ډکې دي. هوکې ستا هماغه د لومړۍ ورځې غلچک په ما کې ښځېتوب را وتخناوه او دا ښځېتوب د ابد لپاره ستا شو. په هماغه ورځ زما خورلڼې له ما نه وپوښتل دا څوک دی؟ ما نشو کولای سمدلاسه هغې ته ځواب پیدا کړم. ما نشو کولای داسې زر شتا نوم په ژبه راوړم، ځکه په هغه شیبه کې هغه ستا نوم زما لپاره د تقدس بڼه پیدا کړې وه. هغه زما په راز بدل شوی وه، خو بیا هم ما خپلې خورلڼې ته وویل هسې زموږ د کوڅې یو نوی اوسیدونکی دی. خو خورلڼې مې په داسې حال کې چې د ماشومتوب ملنډې یې په خبرو کې اورېدل کېدې په ترخه مسکا وویل نو ته یې په لیدو ولې داسې سره شوې؟
کله چې هغې پر ما ملنډې وهلې، هغې غوښتل زما په راز ځان پوه کړي. نور هم سرو وینو زما غومبورو ته ځان را ورساوه او زه نوره هم سره شوم. له شرمه سرسامه شوم او چیغې مې کړې،